د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت د رښتینوالي پیشنګویانې د هغه د پیغمبرۍ نه مخکې په دنیا کې خورې شوې. په تورات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نښې موجود وي، یهود به لوستلې. په انجیل کې موجود وي، نصارا او عیسایانو او صلیبیانو به لوستلې. دا ټولې پیشنګویان. هغه د سلمان فارسي رضی الله عنه مشهوره واقعه تاسو ټول ته یاد ده چې د فارس د علاقې د ایران د علاقې آتش پرستې کورنۍ سره تعلق د اور عبادت دی کولو. پلار یې د یو آتشکدې لوی مدیرو مشر د آتشکدې او هر وخت به هغې اور بل ساتلو چې دا اور د نه مړ نه شي. او پلار راله وایي دا ټریننګ راکړو سلمان رضی الله عنه د اسلام نه بعد دا قصه وایي چې دا اور د نه مړ نه شي بچیه دا زمونږ خدای دی، دا زمونږ اله دی، نعوذ بالله، مونږ د اور عبادت کوو، ته هم سجده کول. ځکه چې دا ټوله دنیا د اور باندې کمال ټول پر اور کې دی. نو بیا وایي یوه ورځ پلار راته وویل چې دې پټو طرف ته نن لاړ شه، زما څه کار دی، د خپل پټو نګراني وکړه. باغونو طرف ته لاړ شه. چې زه لاړم نو د پټو په ځای باندې په دې لاره کې چې ګورم اوازونه مې دې غوږ ته راغله، یو جرجله د نسوارو هلته ورنوتم چې ګورم یو پادري پکې ناست دی سپین ږیرې شان، نور خلک هم ناستې دي او د انجیل تلاوت کوي. دا خبرې په ما ډېرې ښې ولګېدې، هغه درس کولو د خلکو اورېده. ما ورته وویل دا ته کوم دین ته دعوت ورکوې؟ داسې دا د نصرانیت دین دی، دغه وخت کې د عیسی علیه السلام دین دی، دغه حق دین په هغه وخت. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت ته لا وخت شته دی، لا پیدا هم نه دی. دا ډېر عمر صحابي دی. سلمان رضی الله عنه تقریبا 2.5 کاله عمر په دې وخت کې لا دا هلک دی. دا دین یې خوښ شو چې کور ته راغی ماښام پلار چې تپوس کوي څنګه چلې تللی باغونو پټو نګراني دې کړې ویل نه زه خو داسې لاړم ورته یو ځای ته ننوتم. پلار ورته خیال کوه دا خلک ګوره صحیح خلک نه دي، همیشه دپاره داسې وي چې څوک حق طرف ته لږ مایله کېږي پلار نیکه خلکو ته ګوره خیال کوه دغه ښه خلک نه دي، ښه خلکو ته بد خلک ویلی کېږي. حالانکې په هغه وخت کې دغه حق دین و، دا حق دین نه دی، د پلار نیکه دین راټینګ کړه. هغه ورته ویل نه دا خو زما خوښ شوی. پلار ته پته ولګېد چې دا سړی اوس دغه دین قبلوي، نو په زنجیرونو باندې کلک وتړل. نو دو په څه ذریعه باندې بعض روایت کې راځي د ده یو غلام په کور کې خادم و، د هغه په ذریعه هغه ته یې لږه خیرخواهي راغله. هغه ته یې وویل چې ته پټه اطلاع ورسوه او دا ګرجیه پادري ته ووایه چې ستاسو کومه قافله ستاسو مرکز شام ته ځي، شام کې د نصاراو مرکز دیني مرکز، نو ما ته ووایه چې زه د زنجیرونو نه ځان ازاد کړم او هغوی سره لاړ شم. چې کله قافله راغله ورته جواب راولېږلو، دې نوکر مو سره تعاون وکړو، نو سړی خلاص کړو، زنجیرونه یې مات کړل، لاړل. شام ته لاړی ورسېدو. شام کې د یو راهب سره و، د هغه سره چې څه ورځې تېرې کړي د نصاراو د عیسایانو راهب و، خو هغه سړی ډېر دنیا پرسته و، خلکو به له چندې او پیسې راوړلې، هغه به د سرو زرو 2 منګي ور ډک کړي د هغې نه. وایي خلکو ته زه د دین کار کوم، د دین خدمت کوم. بعضې خلک چې کوم دی دا پردي مالونه مالې غنیمت ګڼي په دې طریقه باندې، د الله نه نه یېرېږي. و چې کله مړ شو خلکو ته مې ویله چې هلکه دا سړی خو ډېر د الله نه باغي انسان و، د الله نه نه یېرېدلو، ستاسو مالونه یې ټول دغه کړي. وایي مونږ ته خلک راته ټول غوسه شو چې ته اوس اوس راغلی او زمونږ په لوی پادري صاحب باندې دومره غټ الزام لګوي، تا سره دې څه ثبوت دی که نه نو تعالی مونږ سخته سزا درکړو. نو ما ورته چې راځئ ثبوت حاضر دی، هغه 2 منګي مې ورته وښودل سرو زرو. وایي هغوی ډېر سخت په بېعزتۍ سره د هغه لاش بېعزتي مو کړل. هغه دومره بېدینه سړی د هغې نه بعد بل راغی، د هغه خدمت مې کولو هغه د خپل نصرانیت تعلیمونه یې راته راکول. چې کله د هغه د مرګ وخت راغی ما ورته وویل اوس راته ووایه چې ته مړ کېږې زه چېرته لاړ شم. وایي هغه راته وویل چې بچې دلته اوس داسې څوک نشته دی چې زه یې تا ته وښیم. او دومره ده چې په دغه کې یو سړی شته په موصل د عراق علاقه ده، هلته لاړ شي یو پادري شته، اوس هم د عیسی علیه السلام په دې دین باندې هغه ښه قایم دی، د هغه تربیت له ځان ورسول. دی اوس حق پسې ګرځي، د حق په تلاش کې راوتی لاړل هغه موصل ته ځان ورسول. دا پیدل سفرونه د تکلیفونه دي. هغه راهب مو ډېر ښه سړی و، ډېر عبادتونه او ډېر ما له تربیت راکول. چې کله د هغه د مرګ وخت راغی هغه ته مې ویل چې اوس زه چېرته لاړ شم، زه خو حق پسې راوتم. نو ما ته چې بچیه دې علاقه کې خو څوک نشته دی، د عیسی علیه السلام دین بس په ختمېدو دی، ټول خلکو پکې تحریفونه وکړه، ګډوډي وږي لګیا دی، څوک حق پرسته نه دی پاتې د عیسی علیه السلام په دین کې چې زه تا ته وښیم. خو دې ځای نه روان شه او نصیبین علاقې ته ځان ورسوه. وایي هغه ځای نه روان شم، نصیبین ته لاړم. هلته د هغه راهب خدمت مې کول، هغه راته تعلیمات راکول، هغه هم ښه سړی و. چې کله د هغه د مرګ وخت راغی هغه ته مې وویل چې اوس چېرته لاړ شم. هغه راته وویل چې بچې اوس دا چې څوک نه دی پاتې، البته عموریه علاقې ته لاړ شم. هلته یو راهب شته دی چې هغه حق پرسته سړی دی، زموږ د نصرانیت په دې تعلیماتو لږ قایم دی. هغه ځای ته عموریه علاقې ته مې ځان ورسول. د هغه خدمت مې چې کولو نو د هغه د مرګ وخت هم راغی او دغلته وایي ما ځان له څه بیا چیلۍ او ګړۍ او اوښان موخاندان مې ځان له واخیسته یو دا به مې کول او ډېر بچي پیدا شول، لوی لوی رمې هم را سره مال هم را سره را پیدا شول، مالي حالت مې هم ښه شو. د هغه د مرګ وخت چې راغی ما ورته اوس چېرته لاړ شم، زه خو د حق پسې راوتی ما ته چې بچیه ټوله دنیا د فساد نه ډکه شوه، د تیارو نه ډکه شوې ده، د عیسی علیه السلام تعلیمات ختم دي، انجیل کې تحریف شوی دی، د عیسی علیه السلام دین ختم شو،
دا یاد ساته درې نښې درته وایم. یو اخري پیغمبر را روان دی او د مخکنو کتابونو رڼا کې درته د هغه نښې وایم په مخکنو کتابونو کې لیکلي. د هغه نبي اعلان چې د کوم ځای کې واورېد ورځه، خو دومره نښې په مخکنو کتابونو کې راغلي چې د کجورو یو وطن ته به راځي او هغه علاقه چې به داسې غرونه چې تورې تورې ګټې دی، اشاره مدینې ته و. مدینه کې دا درې نښې چې دی وله کله وکتلې دغه به اخري نبي وایي زه په دې انتظار یم چې زه به کله دا خوشخبري ورم چې د اخري نبي دنیا ته راغلی. او بیا په یو وخت کې یو قافله تېرېدله، بنو کعب یې ورته ویل، د عربو یو قافله وه او هغوی تل د عربو علاقې ته هغوی سره ما خبره وکړله چې ما هم د ځان سره بوځي، د هغوی د سردار سره مې خبره وکړله او زه به درله دا ټول مال حال درکم، دا زما چیلۍ او دا ګډې او دا غواګارې اوښان څه چې را سره دا ستاسو شو، خو ما ځان سره بوځئ. اوس د حق لپاره روان دی. دغه قبیلې زه د ځان سره ملګری کړم چې هغه سودا مې ورسره وکړل، هر څه مې هغې له ورکړه، خو د حق تلاش کې لګېده، د حق دپاره خپل هر څه یې قربان کړه، بیا قرباني ورکړه. دومره دې ته به څوک تیار شي؟ په یو ځای کې هغوی ما سره دوکه وکړله، وادي القرا په نوم باندې یو مقام دی چې کله موږ هغه ځای ته ورسېدو د شپې پړاو مو کړلو. سهار چې زه راپاڅېدم د شپې زما سودا شوې او په یو یهودي باندې زه خرڅ کړم په وادي القرا کې. سهار یهودي له مټ نه ونیولم، راځه ما ویل زه خو دې قافلې سره روان یم د بنو کعب قبیلې سره. ویل نه هغوی سودا وشوله، تی په ما را خرڅ کړی. الله اکبر. آزاد خلک خرڅېږي. صحابه کرامو په واقعیت کې دا هم راځي، آزاد صحابه خرڅ شوي. زه خرڅ کړم په دغه یهودي، هغه سره هم خدمت مې کولو، هغه باندې کار مار کولو. څه وخت پس د مدینې نه د بنو قریظه یو قبیله وه د یهودو، د دې یهودي او د تره زوی راغی او زه هغه له ورکړم چې دا ستاسو دا غلام، او ځان سره بوتللم مدینې ته، بنو قریظه علاقې ته بوت. بنو قریظه کې یهود اوسېدل. بنو قریظه ته چې زه لاړم د دغه یهودي خدمت مې کولو، د هغه د کجورو غټ غټ باغونه تجارت یو، هغه را باندې دا خدمت کول. په دې کې یو ورځ زه داسې د کجورو دې ونې ته ختلی یم بره، دې باغونو کې لګیم کار کوم، کجور راټولم. او زما د دې مالک یو بل رشته دار دی سربورانو کې راتللو، هغه را منډې وایي او سا دی، سا یې ګډه وډه او داسې وایي چې الله دې هغه بنو قیله قبیله هلاکه کړي. بنو قیله د عربو یو قبیله وه. هغه ورته ولې وایي ځکه دې الله هلاکه کړي چې د تره زویه هغه په مکه کې چې کوم کس را پیدا شوی د پیغمبرۍ دعوه یې کړې او نوم یې محمد دی صلی الله علیه وآله وسلم. هغه زمونږ علاقې ته راغی، مدینې ته هجرت وکړو او بنو قیله ګوره لارې ته وروتلي، استقبال یې کړ چې آخري پیغمبر راغلی. د مدینې خلک سخت خوشحاله وو چې په کومه ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی. روزانه به یې راوتل او لارې ته به یې کتل چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم به دې کنډاو باندې راوړي، چې په کوم کنډاو باندې به هغوی د مېلمنو استقبال کړ. حمیة الوداع یې ورته ویل. روزانه به خلک راوتل، په ونو کې به ناستو، د کوټو په سرونو باندې به ناستو، ماشومانې، جنکۍ، زنانه، نارینه، ټول به دا انتظار. اخر دا چې یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله عنه دواړه راښکاره شو او دلته خوشحاله شو. ماشومانو وړوړو جنکو تمبلونه وال، استقبال یې کوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. دا اشعار ویل او ورسره چمبه والا دي وړو ومن باندې خو د څوارلسمې سپوږمۍ راښکاره شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو دا خو څوارلسمې سپوږمۍ راښکاره شو، د ثنیة الوداع نه د دغه کنډاو نه راښکاره شو. رسول او موږ باندې شکر کول واجب دي، فرض دي، موږ شکر کوو چې الله نبي زموږ علاقې ته راغی. دا اشعار ویل د خوشحالۍ اظهار یې وکړو او دا یهودي راغی او دته خفګان کول. دا وایي ما چې کله دا اواز واورېدو نو د دې ونې نه راکوز شوم په منډه نږدې و چې راغورځېدلی وی ډېره تاده وي. ولې زما د زړه آرزو پوره کېږي لګیا دی. ما ویل چې هغه دی، هغه نبي دا دی. انشاءالله اوس ورسره زما ملاقات کېږي چې د هغه په د حق په تلاش کې زه سرګردانه ګرځم. او آخري د عموریه راهب ما ته دا ویلي چې بس اوس د آخري نبي د راتلو وخت، دنیا کې نور فساد عام شوی، آخري نبي راځي. وایي زه راغم او هغه د مالک هغه د تره زوی ته مې ویلې چې ته بیا ووایه څه چل شوی دی. دې وخت کې دا یهودي راپاڅېد زما دا مالک او ما ته دا سوکان ونیول او دومره ووهلم
چې زما دا بدن ټول ګډوډ شول زخمي شول زه خپل کار کوم غوسه ولا ورم تا دې خبرو سره څه کار دی خپل کار کوه چې کومه ډیوټي مې درته درکړه